یو ځل بیا سلام. د ویډیو په دې برخه کې به زه تاسو ته درښوم چې په یو بلاګ کې موږ څنګه تغیرات راوستلی سو. نو زموږ بلاګ چې موږ ورته فولادي رنګ انتخاب کړ دغسې ښکارېږي. په دې بلاګ کې د تغییر راوستلو دپاره زه باید لاړه سم کسټمایز ته او اوس تاسو وینئ چې زموږ د بلاګ بڼه دغسې ده. په دې ځای کې زه کولی سم چې د بلاګ ټمپلیټ ورته تغییر کړم، خو کوم چې سمپل موږ انتخاب کړی وو که دغسې وي زه به بیرته همغه سمپل په نوم باندې کوم ټمپلیټ چې موږ انتخاب کړی وو هغه به واخلم. بیکګراوند ته چې راسو دلته د دغه شاته پرده چې ده دغه ته تغییر ورکولی سو. دلته موږ یو رنګ انتخاب کړی دی چې هغه په دغه رنګ باندې دی، خو که موږ راسو دلته وګورو نور دا لکه تاسو چې وینئ که زه دغه انتخاب کړمه د شاته دیوال یې دغسې تغییر کوي ورسره. د آرټ په نوم باندې هم شته، که څوک د کتابونو په اړه یا د کوم کتابتون په اړه باندې بلاګ جوړوي هغوی د دغو څخه انتخابولی سي. همدغسې نور هم شته، خو که زه وغواړم چې خپله د خپل کمپیوټر څخه یو عکس ور واچوم زه کولی سم چې اپلوډ ایمیج ته ولاړه سم، بیا چوز فایل او دلته تاسو وینئ زه د عکس ورته انتخابوم او ډن. تاسو وینئ چې دا د بلاګ په بیکګراوند کې دغه عکس راغی. د ټوله خط د لیکل سوي دلته د دغو او د دغه هیډر رنګ چې دی دغه نارنجي رنګ دی. موږ کولی سو دغه رنګ ته تغییر ورکړو. که په دغه رنګ کې وګورو کوم رنګونه ورسره ښه ښکاري، بیا به دلته راځو اپلای ټو بلاګ به ووهو چې دا تغییرات باید دی خوندي کړي. په اډجسټ ویډت کې موږ کولی سو چې دغه ځایونه یې تغییر کړو. دغه د دیوال سره زه کولی سم چې ټوله بلاګ ته تغییر ورکړم دغسې. که موږ غواړو چې ډېر شیان باید په ښکاره سي پر دې لومړۍ پاڼه باندې یې دغسې کوو دومره یې کولی سو. او دغه ساید بار چې دی دغه ته څومره ځای باید پاته وي دومره به ښه وي. په لیاوټ کې موږ وینو چې زموږ د بلاګ لیاوټ دغه یې د فوټر دپاره انتخاب کړی دی چې د بلاګ اخري برخه ده. نو زه غواړم چې همدغه انتخاب کړم. په اډوانس کې موږ راتلی سو د دغه هر څه دا لیکل سوي چې دي دننه د دغه فانټ یې تغییر کولی سو، بدلولی سو. لکه اوس د دغو ټولو لیکل فانټ بدل سو. که زه بیرته اریل ته راسم دغه دی. رنګ یې څنګه وي باید د دغه ځای رنګ بدل سو. فانټ یې بدلولی سو، لږ غټ سو. دلته چې کوم لینکس موږ اچوو یا کلیک باندې کوو د هغوی رنګ باید څه وړي. دغه شین رنګ دوی انتخاب کړی دی. موږ یې ورته تغییر ورکولی سو دغه ته دغه روښانه سي. معنا یې دا چې دا یو لینک دی چې تاسو د بل ځای سره وصل کوي. د بلاګ د نوم فانټ دلته تغییر کېدلی سي. که غواړو بولډ یې کړو دلته یې سایز بدلولی سو او دلته یې رنګ بدلولی سو. موږ چې کوم تغییرات پکښې راوستل په خپل بلاګ کې موږ به ورسو اپلای ټو بلاګ به یې کړو. او بیرته به بلاګر ته ولاړ سو، بیک ټو بلاګر. د کمپیوټر په پرده باندې زموږ بلاګ دغسې ښکاري او د موبایل په پرده دغسې ښکاري. تاسو کولی سئ چې د ټابز دلته چې موږ جوړ کړه د هغوی رنګ و، سایز و، فانټ یې ورته تغییر ورکړئ د دغه ځای څخه. دلته که زه دغه انتخاب کړم دغسې سي.
که ټایمز نیو رومن ته واړوم دغسې کېږي او رنګ یې بدل کړم بیا اپلای ټو بلاک او بیا بیک ټو بلاک. اوس موږ وینو چې د کمپیوټر په پرده باندې زموږ بلاک دغسې ښکاري او د موبایل په پرده باندې زموږ بلاک دغسې ښکارېږي. د ویډیو په بله برخه کې به زه تاسو ته نور معلومات درکړم چې خپل ټویټر او انسټاګرام اکاونټ څنګه د دغه بلاک سره موږ وصل کولی شو.